بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې یو مړی په داسې حالت کې پیدا سو چې د هغه بدن بالکل خراب سوی و، پټاو سوی و. آیا په داسې حالت کې دته غسل ورکول، جنازه ورکول صحیح ده او کنه؟ احسن الفتاوا جلد نمبر 10 صفحه نمبر 423 هغه لیکلي دي که چیرې یو مړی دومره شوړېدلی وي، پټاو سوی وي چې د هغه د بدن جوړونه اعضاوي بیلې بیلې سوي وي، جلا سوي وي، نو بیا به هغه ته غسل هم نه ورکوې او د جنازې لمونځ به هم نه باندې کوې. که چیرې دومره نه وي شوړېدلی، دومره سره پرې نه وي سوی، پټاو سوی نه وي، نو بیا پر هغه باندې اوبه واچوه، لاس مه پر تېروه، صرف اوبه پر واچوه او د جنازې لمونځ به هم ورکړي. پاته سو کفن خو که هر څو ټوکرې ټوکرې وي کفن به ورکوې، بس په یو سپینه کپړه کې به اچوې. په حواله سره د حاشیه تحتوی علی المراقی صفحه نمبر 340 دا غرنګه فتاوا علمگیری جلم راول صفحه نمبر 158. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.